غور، هلمند او کندهار کې 10 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو د غور په مرکز کې د کمانډوي عسکرو پر یوې پوستې برید کړی چې له امله یې 8 کمانډوي عسکر وژل شوي، 11 ټپیان شوي او 3 ژوندي نیولي دي. د طالبانو ویاند یوسف احمدي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي تېره شپه د غور ولایت مرکز اړوند پیروزکو برخانه سیمه کې یوه پوسته فتح شوه چې پکې 8 تنه وحشي او کمانډوي عسکر ووژل شول، 11 تنه یې ژوبل شول او 3 تنه کمانډوي عسکر ترې ژوندي ونیول شول. 2 ټانګونه، یو انداز وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي. د احمدي په خبره په بیګانۍ نښته کې 3 طالبان هم سربیرن ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې طالبانو پر عسکرو بریدونه کړي چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو. د طالبانو ویاند یوسف احمدي په خبره دغه نښته د نادعلي ولسوالۍ د خوشحال کلي په سیمه کې وشوه چې 10 عسکر پکې ووژل شول او 3 نور یې ټپیان شول. همدارنګه د کندهار د معروف ولسوالۍ په توغړی سیمه کې د پولیسو یو پوسته نیولې، 3 پولیس یې وژلي او 5 عسکر په تېښته بریالي شوي دي. طالبانو له یادې پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځانو سره وړي دي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ او لښکرګاه ترمنځ د کوچیانو په سیمه کې طالبانو د خپلو نفوذي ملګرو په مټ د پولیسو 2 قمندانان عبدالجبار او اختر محمد په ګډون 2 پولیس وژلي او یادو نفوذي کسانو 8 میله وسله هم طالبانو ته وړې ده. تر اوسه د دفاع او کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. زلمی خالد، د خپلواک تلویزیون همکار.